السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب محترم، دا چې د ذوالحجې میاشت شروع ده، کوم هغه نیک اعمال دي چې باید یو مسلمان یې په دې میاشت کې ترسره کړي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ذوالحجې د اولنۍ عشرې ته افضل ایام الدنیا ویل کېږي. په دنیا کې د ټولو نه غوره ورځې، د ټولو نه بهترینې ورځې په اعتبار د مقام سره دا دي، ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې په دې باندې قسم کړی دی، او عظیم ذات چې په یو څه شي باندې قسم وکړي نو د هغې مقام او منقبت معلومیږي. ځکه الله رب العالمین سورة فجر کې فرمایي والفجر وليال عشر. الله وایي زما د سبا په وخت باندې قسم یې، او په دې لسو شپو باندې. عبدالله ابن عباس او داسې نور مفسرین د دې آیات تفسیر لاندې لیکي چې د دې نه مراد دا 10 ورځې د ذوالحجې دي، او په دې کې بندګي او عبادت کول دا دومره غوره او افضل دي چې د یو مجاهد د جهاد نم دا غوره عبادت دی. الان کې جهاد هغه مقام دی په دین اسلام کې، وذروة صنامه الجهاد فی سبیل الله. د دین اسلام هغه اوچت کوب جهاد دی. لیکن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله. څو ورځې نشته چې الله رب العالمین ته په دې کې عمل ډیر خوښي، ډیر محبوبي من هذه الايام الايام العشره، مگر د دې 10 ورځو د ذوالحجې نه. صحابه کرام وفرمایل د الله رسول صلی الله علیه وسلم وللجهاد فی سبیل الله، ایا د الله په لاره کې یو مجاهد جهاد کوي په نور ورځو کې، هغه د دې نه غوره نه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ وللجهاد فی سبیل الله، نه یو مجاهد چې په نور ورځو کې جهاد کوي او په دې ورځو کې خوبونه کوي او پروت دی د الله بندګي نه کوي، او یو مؤمن په دې ورځو کې عبادت او بندګي کې، دا دواړه نه دي برابر. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر یو سړی دی چې هغه لاړې جهاد ته، خپل هم لاړې، اسلحه هم ورسره خپله ده، سورلي هم ورسره خپله ده، او دا شهید شو، مالونه یې لاړه، هېڅ څه هم ځان سره رانه وړه، یعنې هر څه ختم شو. دغه مجاهد د نورو ورځو دغسې مجاهد د دې ورځو د عابد نه غوره دی. نو دا ډېرې بهترینې ورځې دي، په دې کې قسمه قسم عبادتونه او بندګانې کول پکار دي چې انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې په هغې باندې مونږ خبره کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.